دا د کندهار ولایت په ختیځ کې پرته د امان ولسوالي ده چیرې چې د کندهار ښار شروع کیږي. تازه د کندهار ښاروالي ریاست د سلام مخابراتي دولتي شرکت په مالي ملاتړ په یاد ولسوالۍ کې د کندهار ښار لپاره د یوې عمومي دروازې جوړولو کارونه پیل کړي دي. د دروازې مالي لګښت چې دی هغه افغان ټیلیکام ان شاء الله کوي او دا رقم د سنسکای شرکت په سره همکاري سره دا یو غوښتنه او د ولسونو غوښتنه و چې باید کندهار دروازه ولري. ان شاء الله داسې دروازه و معیاري دروازه به جوړو چې نه به وي بله دروازه. ځکه تقریبا موږ په میاشت د ښاروالۍ سره مجلسو په منګي باندې اخته و چې موږ یو داسې دروازه ډیزاین کوو پلان یې کوو چې هغه ان شاء الله ساحه کې به نه وي. د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې ملت چاغ راډیو ته ویل چې دغه دروازه به د یاد شرکت په مالي مرسته په 100 میلیونه افغانۍ د 8 میاشتو په موده کې جوړه شي چې د ګڼو اسانتیاوو درلودونکې به وي. کندهار ښاروالۍ پلان درلود چې یوه داسې دروازه باید موږ ولرو پر څلورو دخولي دروازو لارو باندې هغه ښه معیاري دروازې. دروازه جوړول خپل ذاتي اقتصادي اهمیت هم لري چې د دې سره د علاقه ټوله اقتصادي کېږي او د ښار ته عملاً داخليږي او همداراز امنیتي حیثیت هم لري. د سلام مخابراتي شرکت د مسؤلینو په زیار او هڅو باندې چې د کندهار ښاروالۍ سره په ګډه باندې هڅه وکړه څو داسې دروازه منظور شوه چې د هغه 100 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې تقریبا د 8 میاشتو په موده کې جوړیږي. د دې دروازې جوړښت 8 متره په عرض باندې د سړک د یوې غاړې څخه تر بلې غاړې پورې هغه ټول دومره دی او پلنوالی یې د 12 متره په اندازه دا 4 منزله تعمیرات لري. په هغه کې یو کوچنک سالون او خوړنځای او د امنیتي محافظونو لپاره وتاکونه او خونې دي تشنابونه دي. هغه همدارنګه وایي له یو شمېر نورو خصوصي شرکتونو سره هم خبرې روانې دي ترڅو د کندهار ښار لپاره په نورو سیمو کې هم عمومي دروازې جوړې کړي. چې بعضو شرکتو تجارتي شرکتونو او اماراتي شرکتونو زموږ سره وعدې کړي دي ان شاء الله د هغه شاهدان به مو اوس ولې هلې ځلې به کوو. خدای پاک ته مسته چې کار به وشي. دقیق وخت نو ویلی چې په دغه وخت باندې